په روژه کې د جمعې په شپه بختور کوروالی یا هم په خوندور کوروالی څنګه وکړو او ځان ته برابر کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو بدل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګ نشان ووهئ. مننه. د جمعې په ورځ او د روژې په ورځ تاسو څنګه کولی شئ یعنې د شپې لخوا نه کوروالی زبردست کوروالی برابر کړئ؟ څنګه کولی شو داسې خوندور کوروالی یا د سیخ څخه خوند واخلو او مېرمنې ته هم خوند ورکړلی شو؟ که غواړئ چې تاسو د دې ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو ښه ځان پوه کړئ. هغه خلک چې غواړي د جمعې په شپه باندې کوروالی وکړي او هغه هم په روژه کې کولی شي دغه طریقه استعمال کړي، ځکه په دې طریقه کې دوی تر ټولو خطرناکه طریقه ده او خوندوره هم ده. د جمعې په شپه خو هر ځل یعنې هر څوک هر ټیم کوروالی کوي، خو که تاسو وغواړئ چې ښه خوندور کوروالی وکړئ نو تاسو هر ځل کوروالی کې 3 ځله سوره اخلاص ووایئ. سوره اخلاص ویل په هر کوروالی کې یعنې د کوروالی نه مخکې که په ځان باندې چوپ کړئ، په خپلو ماشومانو یا مېرمن باندې چوپ کړئ نو هېڅ ډول شیطان به تاسو ته مخې ته نه راځي. په دې کې تاسو هم د خپلې برکتي به هم شئ او ستاسو اولاد به هم نیکسالي او ښه راشي. په هر وخت کې چې کله تاسو دغه سیکس یا کوروالی کوئ نو تاسو دعاګانې لولئ، یعنې هغه دعاګانې چې تاسو ته کومې ویل شوي دي. که هېڅ هم نه وي نو تاسو کولی شئ په بسم الله باندې شروع کوئ، یعنې که څه هم خلکو ته دا خبر کېدای شي داسې بل رقم ښکاري، په زړه کې بسم الله ویله، په خوله باندې بسم الله ویل، ځکه چې شیطان بسکې لرې لاړ شي او شیطان مو کوم داسې کار ته ونه هڅوي تر څو په غلط کار باندې لاړ شي. نو دغه طریقه تاسو ته خو داسې جایز ده چې تاسو کولی شئ د جمعې په شپه او په روژه کې بیا تاسو کولی شئ چې سوره اخلاص ووایئ 3 ځلې او بیا یې چوپ کړئ په ځان او په مېرمنه باندې، بیا له وروسته د خیر کار ته شروع کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.